درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکي هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله منده یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند واوسئ او د صحت جامې په تن وي. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ او ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی، نو د تل په څېر همدغسې افغاني مشهورو میرمنې پېژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ او ستاسو د تېرې ورځې لوست د یوه اتله افغانه زړورې میرمنې اړوند و، نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې میرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنو زده کوونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجودې واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ ضریاب ده. لولو چې سپوږمۍ ضریاب څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې به کولی سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ ضریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1329 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږېدلې ده. لولو چې سپوږمۍ ضریاب چې اصلي نوم یې پخپله سپوږمۍ رویوف دی، په 1329 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږېدلې ده. نوموړې د افغانستان یوه مشهوره لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسه کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ ضریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس فلحال په پاریس کې په فرانسه کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او درکشور دیگر دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ ضریاب له مشهورو اثارو څخه چې دي، یعنې ډېر زیات چې شهرت لري، هغه پخپله یو دشت کابل دی او بل درکشور دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهوره دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمیرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ ضریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ ضریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ ضریاب د عبدالرؤف پنجشیري لور وه چې د کابل د لرغونو اثارو سوداګر و. لولو چې میرمن سپوږمۍ ضریاب د عبدالرؤف پنجشیري لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنې تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنې میرمن سپوږمۍ ضریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالي او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسې کې پیل کړلې. یعنې میرمن سپوږمۍ ضریاب د کابل په ملالۍ لیسې کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ ضریاب د 12م ټولګي څخه فارغه شول، یعنې د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همچنان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډي ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ ضریاب په فرانسه کې د بنزوانس په ښار کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډي ترلاسه کړل، یعنې ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیله وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې وه، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه وه، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنې د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمېر شعرونه او لیکنې یې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنې د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولې لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې.
د هغې سبک د البر کامو، پرانتس، کافکا او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوې. یعنې د هغې سبک شو، یعنې د هغې هغه تګلاره چې د مخې ته وړله، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس کافکا او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کوم داستانونه یې واضح کړي دي، کوم د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولي دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیات دي. او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې ویشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ ذریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ ذریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر 40 ډېرې لنډې کیسې یې لیکلي دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ ذریاب له 40 څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلي دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنې دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړي دي. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنې چې د هغه کوم کرکټرونه، د هغه کوم مثال چې دې ورکړی دی، کوم ځای ته چې دې اشاره کړې ده، هغه کې په منظمه په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهوره اثار. درنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ ذریاب مشهوره اثار لولو چې د میرمن سپوږمۍ ذریاب کوم مشهوره اثار دي، د هغو نومونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهوره اثارو له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کبل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ زانګها دی چې په 1363 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوری دیگر په 1380 هجري شمسي کال. دا اثار د ختیځ مهاجرینو د ژوند د څرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنې په دغه کله چې در کشوری دیگر دغه کوم اثار چې دی لیکلي وه یا هم کومې لیکنې چې یې کړې وې، دا په 1380 کال کې وه. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند څرګندوالي او پکښې کې معلوم شوی دی، یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د رهنورود ذریاب ګډه ټولګه، برف و نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ ذریاب ځینې زیات شمېر لیکنې شته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ ذریاب سره یو ځای د رهنورد ذریاب ګډه ټولګه هم شته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبک ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برخمنې دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ ذریاب هغه کوم سبک یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سبک چې دی، د هغه کیسې چې دي ډېرې ساده ژبې څخه برخمنې دي. یعنې د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنې په خپلو کیسو او په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه دی ورکړی. یعنې خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلي دي تر څو یو څوک فهم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او پرانتس
فرانسیس کافکا د اغیزو لاندې دي. یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دې کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغیزې لاندې وي چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د میرمن سپوږمۍ ذریعه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر شول د افغانستان څخه. په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنې میرمن سپوږمۍ ذریعه په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ ذریعه د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لوڼو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د راهنرود ذریعه هم ورسره یو ځای شوه. یعنې کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې د خپلو لوڼو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې راهنرود ذریعه هم د دې سره یو ځای شوه. وروستي کلونه یې راهنرود ذریعه په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې راهنرود ذریعه په افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ ذریعه د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1990 کال کې د راهنرود ذریعه د کویډ-19 ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شول. یعنې کله چې په 1990 هجري شمسي کال کې راهنرود ذریعه په کویډ-19 ناروغي باندې اخته شوله، یعنې دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې میرمن سپوږمۍ ذریعه دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه شي. راهنرود ذریعه د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنې کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنه شول نو په همدې وخت کې راهنرود ذریعه په د کویډ-19 ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږئ او په دې باندې پوه شوي یاست چې میرمن سپوږمۍ ذریعه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده 3 سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه 3 سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایاست. لومړی سوال: درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنې د هغې کوم مشهوره اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم: د سپوږمۍ ذریعه د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنې د کوم سبک کومې طریقې څخه چې دې استفاده کړې ده هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال: درنو زده کوونکو، سپوږمۍ ذریعه فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان. Thank you.